نړیوال بانک د افغانستان 600 میلیونه ډالر کنګل شوې شتمني آزادوي. ښایي نړیوال بانک د افغانستان 600 میلیونه ډالر کنګل شوې شتمني آزاده کړي. رویټرز خبري اژانس وایي د نړیوال بانک مدیره هیات یو وړاندیز لاسلیک کړی چې له مخې یې د دغه بانک په امانتي صندوق کې د افغانستان میلیونه ډالر کنګل شوې شتمني آزادېږي. راپور وایي چې دغه پیسې به بیا د بیا رغونې وجهي صندوق تمویل کوونکو ته په افغانستان کې د مرستو په موخه ورکول کېږي. نړیوال بانک ویلي چې دا 600 میلیونه ډالر به په افغانستان کې د پوهنې، افغان کورنیو او ټولنیزو مسایلو لپاره کارول کېږي. د دغه پیسو د آزادولو په اړه به وروستۍ پرېکړه د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړیو کې اعلانېږي. په کابل کې د نوي حکومت په راتګ سره امریکا په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان میلیارډونه ډالر شتمني کنګل کړه چې تر دې دمه یې له یادو شتمنیو د افغانستان پر وړاندې د فشار په توګه کار اخیستی دی. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.